په 2024 کې د مصنوعي ځیرکتیا استعمالول د زده کړې لپاره فرض ده. یو حقیقت په سره منو، زموږ اکثره مکتبو کې یو استاد څو مضامین ته درس ورکوي. هر مضمون لپاره متخصص استاد نه لرو. په یو صنف کې تر 50 زیات شاګردان دي. هر یو ته د سوال کولو فرصت نه پیدا کېږي او یا هم جرأت نه وي. اکثره مضامین حفظ کوو، څه وخت نه په پیږو چې چیرې به په کار راته راسي او دې ته ورته نور مشکلات. خو اوس یو فرصت شته د مصنوعي ځیرکتیا. راځئ زه به په عملي بڼه در وښیم چې د مصنوعي ځیرکتیا، چات جی پي ټي، جیمینای او یا نور ټول ای آی ماډلونو په مرسته څنګه یو درس زده کولی سو او امتحان لپاره آمادګي نیولی سو. په اول مثال کې به وګورو چې یو اوږد درس موږ څنګه خلاصه او مهمو ټکي راایستلی سو. د مثال په ډول زه چات جی پي ټي ته د 12 صنف د کیمیا د مالیکولي فورمول پوښتنه کوم. زه چات جی پي ټي ته وایم چې دا درس ماته په ساده پښتو او مهمو ټکو کې د مثال سره خلاصه کړه. چات جی پي ټي به دا اوږد موضوع موږ ته اوس په ډېر خلاص ډول او مهمو ټکو باندې تشریح کړي او مثال به هم راکړي ورسره. او د درس په اخر کې به زموږ څخه پوښتنه هم وکړي چې موږ په دې موضوع پوه سوي یو که یا. دوهم مثال ډېر خوندور مثال ده. مثلا زه د 15 کالو یم، په 10 صنف کې یم او یو موضوع ډېر راته سخته ده. مثال په ډول 10 صنف کیمیا کې د لویس سمپلونه ماته ډېر مشکل او هېڅ نه پوهېږم. نو زه دا درس راخم، د کتاب څخه کاپي کوم او چات جی پي ټي ته وایم چې دا موضوع ماته داسې تشریح کړه لکه زه چې 15 کلن یم او د ورځني ژوند مثالونه هم راکړه. اوس به چات جی پي ټي ماته ډېر په ساده الفاظو او ډېر صحیح جوړښت تشریح کړي او په ورځني مثال کې مثلا د مثالو کې د دوستي مثال، د واده مثال، داسې مثالونه چې که زه یې پله ولولم شاید را صحیح هم نسي. او بیا په پای کې زما څخه پوښتنه کوي چې که غواړې زه کولی شم دا موضوع په یو ساده انځوریز تمرین سره هم درته تشریح کړم. زما څخه به سوالونه کوي او ماته به یې په انځوري ډول هم تشریح کړي. په دریم مثال کې که چیرې زه غواړم یو امتحان ته آمادګي ونیسم نو چات جی پي ټي زما سره همکاري کولی شي. د مثال په ډول زه د 10 صنف جیولوژي کتاب لرم او د تصنیف بنسټ موضوع ته باید امتحان ته آمادګي ونیسم. نو زه چات جی پي ټي ته وایم چې له دې درس څخه ماته 10 څلور جوابه سوالونه او 5 تشریحي سوالونه جوړ کړه. هم به ماته سوالونه جوړ کړي، زما څخه به پوښتنې وکړي او په اخر کې ماته دا هم وایي چې ته غواړې زه ستا سوالو ته جواب درکړم او یا که ته جواب راکوې زه کولی شم وګورم چې صحیح دي که یا. دې ته ورته اوس تاسې کولی شئ چې هر سخت سوال د چات جی پي ټي څخه په پښتو ژبه وکړئ.